الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د دېرشمه درسي حلقه ده. عنوان یې هماغه د صحیح حدیث د پېژندا قواعد او اصول. نن یې دومره برخه ده. د مخکینی درس په پای کې مو د درایت له مخې او د عقل په مرسته د روایت په اړه د پرېکړې یو مثال وړاندې کړ. د دې مثال چې د روایت د صحت لپاره د نورو شرایطو ترڅنګ دا هم یو شرط دی چې په هغه کې داسې څه نه وي ویل شوي چې یا د عام الهي سنت خلاف وي او یا د عقل خلاف. د دې لپاره څو مثالونه له بخاري وړاندې کوم، داسې چې موږ د عقل په مرسته کولی شو قضاوت وکړو چې دا روایت صحیح ده که نه. د تبع تابعینو له دور وروسته یو کس د زر په نامه روایاتو کې په همدې نامه دی یادېږي، وایي چې ما له سعید ابن عبدالرحمن او هغه له خپل پلار اورېدلی چې عمار ابن یاسر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وویل، او دا هم داسې مهال و چې یو څوک راغی د عمر رضی الله عنه یې پوښتنه کوله چې زه جنوب شم، اوبه مې نه وموندلې، او همدا مهال عمار ابن یاسر عمر رضی الله عنه ته وویل آیا په یاد دې دي چې زه او ته په یو سفر کې سره ملګري وو، یوې سریې کې ګواړه لېږل شوي، یو ډلې او ټولې کې لېږل شوي د جهاد لپاره. تا لمونځ ونه کړ. روایت کې دا الفاظ هم راغلي دي چې ګواکې دواړه باندې غسل لازم شوی، نو تا لمونځ ونه کړ. او زه په خاور کې ورغړېدم، ټول بدن. چې کله راستانه شو نو پیغمبر علیه السلام ته مې دا قصه وکړه، او هغه راته وویل چې دا درته کافي و چې داسې وکړې. بیا پیغمبر علیه السلام په خپله لاس په خاوره والېده، مخ او لاسونه مسح کړي، یعنې چې همدا درته کافي و، ضرور نه و چې ته په خاوره کې ورغړې. او ګواکې پیغمبر علیه السلام وروسته له دې نه چې لاس یې په خاوره باندې والېدی، بیا یې پوکړې چې دا خاوره باندې ترې لرې کړي، او ګواکې مخ او لاسونه یې ورباندې مسح کړي. روایت دا دی، دا روایت دی، ترجمه یې هماغه مخکې چې ما عرض وکړ، دا متن دی هغه روایت. دا روایت په بخاري کې اووه ځلې راغلی، او د سند له مخې دومره کمزوری دی چې په لومړي طبقه کې، دومه طبقه کې، درېیمه طبقه کې یو راوي لري، یعنې تر غریب هم اوښتی. د متن له مخې قطعا د منلو وړ او د راوړلو وړ نه دی. اصلا په دې نه ارزي چې څوک په یو کتاب کې دا روایت راوړي، نه یوازې د متن له پلوه ضعیف دی، غریب دی، ضعیف نه. البته بخاري هغه ته د ضعیف لقب نه دی ورکړی، بلکې ویلي چې دا صحیح ده، اما په اصل کې ضعیف دی. راځو دلایلو ته بیا. نو دا د منلو وړ دی چې عمر رضی الله عنه په دې خبر نه و چې څوک جنوب شي او غسل باندې لازم شي او اوبه ونه مومي نو تیمم به کوي، او نه عمار ابن یاسر دومره له دین او له قرآنه بې خبره و چې په خاوره کې ورغړېدو. د تیمم مربوط آیت دومره څرګند په قرآن کې چې هر څوک ورباندې پوهېدو. څنګه ومنو
چې یوه لوی شخصیت او لوی عالم تر ابوبکر رضی الله عنه وروسته تر ټولو افضل او تر ټولو عالم صحابي دوهم خلیفه عمر رضی الله عنه له دې خبر نه و چې چا باندې غسل لازم شي او به نه مومي نو تیمم وکړي او ګواکې هغه لمونځ پرېښی کېدای شي دا خبره ومنو بخاري کې راغلی څنګه وکړو کېدای شي عمار ابن یاسر دومره له دینه بې خبره و چې د تیمم په ځای په خاور کې رغړېدو همداراز په یو بل روایت کې دا هم راغلی چې عبدالله ابن عباس ویلي چې که د تیمم اجازه ورکړو نو خو چې بیا هر څوک د سړي اوبو ته مجبوره کېږي نو بیا به تیمم ووایي د دې په ځای چې په سړو اوبو اودس وکړي یا غسل وکړي نو تیمم به ووایي نو د تیمم اجازه نه ورکړو روایت هم داسې په دې روایت کې نه ده په بل روایت کې هم دا خبره راغله چې ګواکې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اجازه نه ده ورکړې چې څوک تیمم وکړي او دلیل هم دا وایي چې که د تیمم اجازه ورکړو بیا خو د سړو اوبو له کبله هم خلک اودس پرېږدي او زه تیمم وکړي دا درې خبرې یو هم د منلو وړ نه ده نه د عمر رضی الله عنه په ارتباط هغه تور او اتهام څوک منلی شي نه د عمار ابن یاسر په ارتباط او نه هم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په ارتباط دا ټول د عقل خلاف خبرې د جلیل القدر صحابه په ارتباط تور او اتهام دی د تیمم اړوند آیات په داسې وخت کې راغلی نازل شوی دی چې پیغمبر علیه السلام یو لوی ډلې سره په سفر د سفر په دوران کې هماغه مهال هغوی هم آیت اورېدلی ده او هم یې عملا په دې باندې عمل کړی دی پیغمبر علیه السلام عمل وښودلی او د دین ډېره برخه هم داسې صحابه وزده کړې پیغمبر علیه السلام سره د سفر په دوران کې د ملګرتیا په دوران کې هغوی دین زده کړی او دین دغسې زده کېږي لکه چې تاسو د خضر په قصه کې واورېدو موسی علیه السلام سره ملګری شوی دی او ورته ویلي دي چې ما ته هغه څه راوښیي چې تا ته درښود الله تعالی درښودلی نو هغه ورته نه دي ویلي چې کښېنه کتاب راواخله ولیکه زه درته وایم په یو سفر کې له ځان سره ملګری کړی او دا هر څه یې په سفر کې ورښودلي عملا یې ورښودلي پیغمبر علیه السلام هم خپلو یارانو ته د دین لویه برخه همداسې د سفر په دوران کې ښودل عملا یې ښودلی او قرآن هم همداسې وایي چې مؤمنان داسې نه دي چې ټول به یو ځای وځي ولې د دوی له هرې قبیلې نه یو ډله نه وځي چې پیغمبر علیه السلام سره چې دین زده کړي او بیرته قوم ته راستانه شي او هغوی انذار کړي یعنی دین سړی تر ټولو ښه په دغسې عملي توګه زده کوي تجربتاً یې زده کوي دا آیات هم همدغسې مهال نازل شوی دی چې پیغمبر علیه السلام سره ډېر شمېر صحابه ملګري په یو سفر د سفر په دوران کې هم دا آیات نازل شوی عمل ته دوی عملي کړی دی تجربتاً یې لیدلي پیغمبر علیه السلام پخپله لیدلی چې څنګه تیمم یې وهلی او آیات هم په قرآن کې ډېر سریع ممکن نه دی چې یو صحابي به هم له دې آیاته بې خبره و مګر په دې روایت کې داسې خبر راغلی چې د عمر رضی الله عنه ستر شخصیت ده چې حتی هغه دومره محتاط او متقي چې د عذاب جنگ کې ډېرو هم لمونځ قضا کړ او قضا یې وکړ اما دغه خپل لمونځ هم قضا یې نه کړ په هماغه سنګر کې لمونځ کړ هغه به په غسل باندې لازم شوی ده نو لمونځ به یې پرېښی یقینا چې یوه ستونزه همدا ده چې د روایاتو په منلو کې سړی داسې فکر کوي چې بس دا هر څه چې مې د حدیث په نامه واورېدل داسې سپېڅلی دی چې د هغه خلاف به تصور هم نه کوي حال دا چې دومره روایات دي چې د دین خلاف دی عقل خلاف دی قرآن خلاف دی صحیح روایاتو خلاف متضاد متعارض او مخکې مې عرض کړی دی چې
ټولو محدثینو هم دا کار کړی، لسګونو زرو روایاتو یې 2-3-4 انتخاب کړي، دا نورې شاته ورځوي، د دې وړ یې نه دی ګڼي چې په خپل کتاب کې راوړي. متاسفانه ځینې هم داسې فکر کوي د عقل او درایت په مرسته موږ کولی شو د یو روایت په ارتباط قضاوت وکړو چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي که نه، دا صحیح دی که نه. دا یو مثال دی. او دې ته همدې روایت او دغو نورو برخو ته په پام سره دا هم باید ووایو چې په تیمم کې یو خو دا دی چې سړی په خاوره باندې لاس ووهي، شګه ورسره راسي، ډبرې ورسره راسي، لوټې ورسره راسي، یا کوم اغذی ورسره راسي، او بیا یې ټک ووهي چې دا توی شي. اما پو کول کې نشته، ځکه تیمم کې هدف دا ده چې خاوره باندې تیمم وکړي، نه دا چې لاسونه پاک بیا به تیمم کوي. نو دا برخه هم صحیح نه ده چې ګواکې پیغمبر علیه السلام په خپلو لاسونو کې پو کړي. په دې روایت باندې دا څو اعتراضات وارد دي چې څوک یې ځواب نشي ویلی، او معنا یې دا ده چې دا روایت اصلا نه دی ویلو ده، نه دی منلو ده، او نه بل ته دی نقل کول. اوس که څوک وایي زه دا روایت نه منم، ګمان نه کوم چې عمار ابن یاسر دا خبره کړې، شاید دا روایت به په 5م نسل کې داسې چا کړي چې هغه د عمر رضی الله عنه په ارتباط عداوت لري. یو ډول همداسې شته که نه، حتما یې پېژنئ چې د عمر، عایشې، ابوبکر رضی الله عنهم په ارتباط عداوت لري، کینه لري، زړه یې له عداوته ډک ده، تورونه هم لګوي او ښکنځلې هم کوي، او حتی د منافق او د امارت د غاصب لقب هم ورکوي. احتمالا دغسې یو چا دا روایت کړی، که یو څوک هم دا خبر وکړي دا روایت نه منم، احتمالا دغسې یو چا به دا خبره کړې، دا روایت له ځانه جوړ کړی. له همدې کبله یې عمر رضی الله عنه ته د تیمم باندې د نه پوهېدو تور لګولی، چې ګواکې له تیمم بې خبره و، او د همدې له کبله یې لمونځ په سفر کې پرېښی. او عمار رضی الله عنه په ارتباط یې ویلي چې هغه د تیمم لپاره په خاورو کې رغړېدلی. ممکن ده یو صحابي پیغمبر علیه السلام روزلی، په قرآن پوهېدو، او هغه به د تیمم نه دومره بې خبره و چې په خاوره کې ورغړېده، ټول بدن په خاوره باندې ولړي. او آیا ممکن ده چې یو څوک به د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په ارتباط دا وایي چې هغه دا حق ځان ته ورکړی دی چې د تیمم سریع او قاطع حکم نسخه کړي، او وایي چې تیمم اجازه نه ورکړو. دا ځکه دا اجازه مه کړو، نو بیا به خلک د سړو اوبو له کبله هم اودس نه کوي، تیمم به کوي. آیا هغه څوک به د 3 جلیل القدر صحابو په خلاف په ناروا تورونو کې شریک نه ګڼل کیږي چې دا روایت عمدن او له تحقیق پرته مني او ترې لاندې هم صحیح لیکي او بیا نورو ته هم رسي؟ یقینا چې هغه په دې کې شریک د الله تعالی په وړاندې به یې ځواب سوي چې له شاید پرته د لویو شخصیتونو په اړه داسې ادعاګانې منلې او صحیح یې ګڼلې. شاید هم ورته نه لري، هره طبقه کې یو راوي ده، دا راوي ادعا یې هم له 2-3 شاید نه پرته منلې. بل مثال هغه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې او یا د ورځې په یوې برخې کې له خپلو ټولو میرمنو سره یو ځای کېدو. دا ډېره حساسه مسله ده، تاسو راسئ دا روایت هم وګورئ او د دې روایت د نقلولو کتابونو کې راوړلو بدې پایلې هم وګورئ. یعنی چې پیغمبر علیه السلام به د شپې یا د ورځې په یوې برخې کې له خپلو ټولو میرمنو سره یو ځای کېدو. اصطلاح همداسې ده. او د میرمنو شمېره یې هم 11 یا په بل روایت 9 شمېره.
انس رضی الله عنه ته وویل شو دا د انس رضی الله عنه له لوري نه روایت شوی آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره طاقت درلود؟ د ویل موږ به سره ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 10 کسانو قوت او طاقت ورکړل شوی. طاقت او قوت یعنی جنسي طاقت. ګواکې پیغمبر علیه السلام ته د 10 کسانو جنسي قوت او طاقت په خپلو منځونو کې هم سره ویل. روایت دا دی 288 روایت دی د بخاري. ترجمه یې ما وویل. دا روایت د سند نه مخکې تر ټولو زیات غریب روایت دی. په صحابهو کې له انس رضی الله عنه نه پرته بل راوي نه لري، شاهد هم نه لري، بل چا دا خبره هم نه ده کړې. یوازینی کس چې په صحابهو کې دا خبره کړې ده انس رضی الله عنه ده. په تابعینو کې یو راوي لري او په تبع تابعینو کې یو. د متن له مخې داسې دی چې هیڅ وزن او اعتبار نه لري. ځکه راوي ته داسې خبره منسوب شوې چې په هیڅ توګه نشي ترې خبرېدی. داسې خبرې کړې یا هغه ته منسوب شوې ده چې هغه قطعا له دې خبرېدی نشي. انس رضی الله عنه څه پوهېدو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د میرمنو ترمنځ څه تېرېدل. یو خو یوازې تګ دی، لیدل دی، ورباندې ګرځېدل دی. دا کېدو پیغمبر علیه السلام به د مازدیګر وروسته ته د ټولو به یې پوښتنه کوله، سلام به یې ورباندې شول، له اول نه به یې ځان خبرول، او یا دا چې د ماښام نه وروسته ورته. اما د انس روایت داسې دی چې ګواکې پیغمبر علیه السلام به له دې 11 یا نه په دې هم خبر نه دی چې نه که 11. دا خپله شی چې دا روایت څومره ارزښت لري، اهمیت لري، چې راوي د دې نه خبر نه دی چې نه که 11 شمېر ورته معلوم نه ده. هغه له دې څه خبرېده چې پیغمبر علیه السلام ځي هغوی سره د لیدنې په وخت کې څه تېرېږي. اما هغه ته د نزدېکت خبره شوې. ځکه په برخې کې راځي نو چې موږ به خلک ورته وویل چې آیا پیغمبر علیه السلام دومره توان او طاقت درلودو؟ نو انس رضی الله عنه ویلي دي ګواکې چې موږ په خپلو منځونو کې ویل چې پیغمبر علیه السلام ته د 10 کسانو د جنسي طاقت ورکړل شوی. چا دا خبره ورته کړې؟ د څوک شته چې وښیي چې ما له فلان کسه دا خبره اورېدله دقیقه ورباندې سړی باور وکولی شي. پیغمبر علیه السلام خو چاته ویلي چې د میړه او میرمنې ترمنځ څه تېرېږي دا باید قطعا افشا نه شي. دا سر دی. او هغه ډېر بد ګڼلې چې د میرمنې او د میړه ترمنځ قصې بهر کوي. میرمنې د خپل میړه په ارتباط نورو میرمنو ته کوي، یا یې میړه د نارینهو په منځ کې بل چا ته کوي یا نورو میرمنو ته کوي. له دې نه سخت ممانعت شوی، دا ګناه ګڼل شوی. په کار خو دا وه چې دغه روایت ته په پام سره معاذ ابن هشام چې دا د 3مې طبقې راوي دی د ضعیفو او غیر ثقه راویانو په ډله کې نیول شوی، او کوم روایت چې د له لورې راتلی رد کېدلی او د هغه لاندې لیکل کېدلی چې دا روایت د دې له کبله ضعیف دی. په کار خو همدغه روایت دی په پام سره. ما د تحقیق په دوران کې دا وموندل چې هماغه ګمان چې ما کولو محققینو د ده په ارتباط هم دا خبره کړه چې د روایتونه د اعتبار وړ نه دي، د په روایتونو باندې استناد نشي کېدلی. دا روایت په همدې اړه د بخاري له نورو روایاتو سره تعارض لري. بخاري نه دا ویلي چې کوم روایت صحیح دی او نه هغو جدي پوښتنو ته ځواب ویلی چې په دې اړه راولاړېږي. روایت 2 برخې لري. وایي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ورځې یا د شپې په کومې برخې کې په خپلو ټولو میرمنو راګرځېدو. دا برخه په ځینو نورو روایاتو کې هم راغلې
او مطلب یې دا دی چې ټول پوښتنه به یې کوله. په دې کې دقیق خبره دا ده چې کله به یې مازدیګر دا کار کوو او کله هم تر ماښام وروسته. بله برخه یې انس رضی الله عنه ته منسوب دا دوه ویناوې دي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا 9 یا 11 مېرمنې درلودې او ګواکې په همدې وخت کې به یې له ټولو سره نږدېکت کوو. دومره خبرې دا چې دا ځکه چې موږ به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 10 کسانو جنسي طاقت ورکړل شوی. د دې دواړو خبرو په اړه باید ووایو چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او د حقیقت خلاف خبرې دي په څو دلایلو. راوي ته دا خبر منسوب شوی چې نه پوهېدو په یو وخت کې د پیغمبر علیه السلام په حرم کې څو مېرمنې دي. خپل روایت وایي 9 یا 11 ګڼي، یعنی خبر نه ده. د دې خبر نه ده چې د پیغمبر علیه السلام حرم کې څو مېرمنې دي. وایي چې یا 9 وي یا هم 11. څوک چې له دې خبر نه وي نو له دې به څنګه خبرېدو چې له خپلو مېرمنو سره د پیغمبر علیه السلام د لیدو کتو په دوران کې څه تېرېدل، له دې به څنګه خبرېږي. پیغمبر علیه السلام مسلمانان له دې منع کړي. د خبرېدو دا مرجع کومه ده؟ له چا دا خبرې اورېدلې؟ څنګه یې باور کړی او څنګه یې دا خبره راوړې نورو ته رسولې؟ نه قرآن دا خبره کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 10 کسانو جنسي قوت ورکړل شوی ده، او نه پیغمبر علیه السلام په خپله دا خبره کړې. نو راوي د کوم دلیل له مخې دا ادعا کړې ده؟ حق لري چې داسې ادعا وکړي؟ دا او که احیانا دا خبره دا اورېدلې مې مګر په دې باندې کومه ګټه مرتب کېږي څوک کوي؟ همدغه خبره چې یو څوک یې راوړي دي، د له پیغمبر علیه السلام اورېدلې دي، نه له بل چا اورېدلې ده، له خپل زړه یې کړې ده. دې خبرې څه ګټه هم شته؟ ګټه به څه؟ اما هغه شکوک او شبهات را پیدا کوي او دشمن له دې نه تبلیغاتي وسیله جوړوي په دې باندې چې کوم اضرار مرتب کیږي، دا خو پرېږدي. قرآن خو وایي چې پیغمبر علیه السلام به کله د شپې له 3 برخو 2 برخې په عبادت تېرول، د قرآن په تلاوت او د تهجد په لمانځه باندې. له 3 برخو به 2 برخې په ویښه او په عبادت په لمانځه د قرآن په تلاوت تېرول، او کلام نیمایي د شپې او کلام 3 برخه د شپې، یعنی هغه لږ برخه چې د به په تلاوت او په ذکر او په لمانځه تېرول د شپې 3 برخه. ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. آیت دی سره د مزمل سورې. الله تعالی پوهیږي چې ته د شپې یا 2 برخې یا نیمایي یا 3 په ولاړه تېرې، په قیام په لمانځه کې تېرې، او د ورځې لپاره به م هغه په دعوت کې دومره مصروف و چې قرآن په دغه صیغه یادوي چې وان لک فی النهار سبحا طویلا، او د ورځې له لورې هم تا ته اوږد مصروفیت، یعنی د ورځې هم مصروف، د شپې په عبادت مصروف او د ورځې هم په دعوت د خلکو په اصلاح او په روزنه. ګڼ شمېر روایت دا هم وایي چې پیغمبر علیه السلام ډېر ځلې د یو مېرمنې نوبت په وخت کې د هغې کور کې پاته شوی ده او هغوی ته ویلي چې که د اجازه یې نه شوه به زه په عبادت تېره کړم، ټوله شپه په عبادت تېره کړم. روایت کې دا هم راغلی. دا روایت خو په بشپړه توګه د قرآن او دغو روایاتو له وینا سره جدي او ژور تعارض لري، او وایي چې ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نږدې 11 ساعتونه کېږي کم له کم په جنسي تعلقاتو تېرول.
مګر دا د پیغمبر علیه السلام په ارتباط لوی تور نه دی. که څوک له دې خبر شي دشمنان او وایي چې د مسلمانانو په ډېر معتبر کتاب کې له قرآن وروسته د دوی د پیغمبر په ارتباط هم دا راغلی او دا نن چې هغوی د پیغمبر علیه السلام په خلاف کوم تبلیغات کوي، نو یو له هغه تبلیغات هم دغسې 11 مېرمنې یې پخوا کړي دي او ډېر ښایسته مېرمنې پېغلې او دا راخلي او چې دا د پیغمبر اسلام مېرمنې وي، عکسونه یې اچي له ځانه جوړ شوي چې خلکو ته همدا روحیه ورکړي چې اسلام دغسې دی، د اسلام پیغمبر هم دغسې دی. او دلته موږ یو سند هم په لاس کې ورکوو، بخاري کې راغلی چې پیغمبر علیه السلام هم داسې په یوه شپه کې به له 11 مېرمنو سره نږدېکت کول. د حدیثو په کتابونو کې خو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا یا فعل یا هغه وینا او فعل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی او یا لیدلی خو تردید یې نه دی کړی، یوازې دا راتلی او حدیث هم دې ته وایي. ولې د خلکو هر قول به راشي په دې حدیثو کتابونو کې چې هېڅ بنسټ هم نه لري، له ځانه او متن کې مشکلات، اسنادو کې مشکلات او راوي ته هم داسې خبره منسوب شوې ده چې اصلا ورباندې پوهېدلی نه شي. ولې باید داسې روایت راسي؟ داسې روایت راوړل بیا همدغسې ستونزه زېږوي لکه دا موږ ورسره تل مخامخ. د دې روایت په دویمې برخه کې انس رضی الله عنه ته منسوب ویناوې داسې دي چې هیڅ مسلمان باید د هغوی د ویلو جسارت ونه کړي. دا هم د عقل خلاف دی، هم د فطرت او هم د حقیقت. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې جسارت دی او حد کې حرمت دی. هغه نه پوهېږي چې که دشمنانو ته داسې خبرې په لاس ورغلې نو د اسلام په ضد د څومره تبلیغاتي استفاده ترې کوي. څوک چې دا خبره په خوله راوړي باید د پیغمبر علیه السلام هغه حدیث هم مخې ته ودرېږي چې وایي چا چې ما ته داسې څه منسوب کړل چې ما نه یې ویلي نو خپل ځای دې په جهنم کې ولټي. او که داسې خبره منسوب کړي چې پیغمبر اسلام نه یې کړې د هغه به پایله څومره بده وي. داسې خبرې هغه څوک کولی شي چې د پیغمبر علیه السلام د تعدد زوجات له حکمت او فلسفې خبر نه وي، له دې خبر نه وي چې په دې باندې کوم لوی مصلحت مرتب شوی ده او د څه لپاره پیغمبر علیه السلام ته د دې اجازه ورکړل شوې چې حتی تر 4 زیاتې تر 9 مېرمنې ولري. ولې؟ د دې دلیل څه دی او دا کار په کومې زمانې کې او د پیغمبر علیه السلام د مبارک ژوند په کوم پړاو کې ترسره شوی، په ځوانۍ کې او که په زړښت؟ د جنسي طاقت خو هغه زیاتوالی تر ټولو په هغه مرحله کې چې انسان زلمی او ځوان چې هر څومره زړیږي همدومره دا راکمیږي. دا هم باید وګورو چې پیغمبر علیه السلام دا تر یوې زیاتې مېرمنې په کوم عمر کې کړې او دا مېرمنې څوک وي؟ پیغلې، کونډې، داسې کونډې چې ګڼ شمېر ماشومان هم ورسره او که څنګه څوک چې له دې نه خبر نه وي هغه به داسې ادعا کوي. ټولو ته جوته ده چې پیغمبر علیه السلام په 25 کلنۍ کې واده وکړ. لومړی مېرمنې خدیجه رضی الله عنها د مؤمنانو مور، هغه دا مهال 40 کلنه وه او کونډه وه. خپله ټوله شتمني د پیغمبر علیه السلام په شو کې وغورځول او د دعوت په کار کې دومره لویه ونډه وه چې څوک ورسره مقایسه کېدلی نه شي. د هغې د وفات کال ته صحابه د حزن د کال نوم ورکړ، د حزن د غم کال. صحابه دومره د هغه په مرګ باندې د هغې په مرګ باندې
غمجن. د هغې تر وفات پورې پیغمبر اسلام بله مېرمن نه ده کړې، یعنې له 25 کلنۍ تر 50 کلنۍ پورې پیغمبر علیه السلام بله مېرمن نه ده کړې، یوه مېرمن همدا خدیجه رضی الله عنها، او هغه هم یوه کونډه. د خدیجې رضی الله عنها له وفات وروسته یې سوده رضی الله عنها چې هغه هم کونډه وه په نکاح کړه. سوده له لومړنیو مسلمانانو وه چې هجرت یې کړی، له خپل مخکني میړه سره یو ځای حبشې ته هجرت کړی، او د هجرت سختې شیبې او کړاوونه یې وګالل. نه یې مال درلود او نه جمال او پیغلتوب، لکه چې نوم یې سوده ده، په رنګ هم داسې توربخونه، جمال هم نه درلود او مال هم نه درلود، کونډه وه. د هجرت کړاوونه یې ګاللې وه، تر حبشې پورې تللې وه. امتیاز یې فقط قوي ایمان و او د ایمان په لاره کې قرباني. پیغمبر علیه السلام صرف یوه ښځه په پیغلتوب کې کړې، نورې ټولې کونډې، او په دې کونډو کې داسې هم چې 6 زامن یې درلود، 6 اولاد یې درلود. هغې ورته عذر کړی چې یا رسول الله نه غواړم ستا لپاره تکلیف او زحمت باعث شم، خو هغه غوښتل چې د خپل یو مخلص ملګري صحابي چې د الله تعالی په لار کې شهید شوی ده، نن یې کونډه او ماشومان پاته دی، یتیم، او هغه هم داسې بې ولي بې سرپرست دی، دا یې نه شو منلی. نو ځکه یې هغې ته پیغام لېږلی، هغې عذر وړاندې کړی ده، پیغمبر علیه السلام هغه قانع کړی ده. د پیغمبر علیه السلام د ودونو فلسفه هم دا وه، د جنسي قوت لپاره نه، بلکې د لوی مصلحت لپاره، د خپل مسؤلیت د ادا کولو لپاره. اصلا دا له یوې نه زیاتې مېرمنو اجازه ورکړی شوې ده د همدې لپاره. د النساء سوره کې چې چېرته د یتیمانو یادونه کېږي، په همدغه ارتباط د بحث د یتیمانو ده. د یتیمانو د بحث په منځ کې دا وایي چې که مو ولیدو چې عدالت نشي کولی، نو بیا 2 3 4 مېرمنې کولی شي. یعنې څه؟ که تا ولیدو چې ټولنه کې د شهیدان ورکړي دي د ګډ ارمان او ګډ هدف لپاره، ستا هم سنګر ورونه په شهادت رسېدل، له هغو نه کونډې پاتې دي، له هغه نه یتیمان پاتې ده، سرپرست نه لري، نو دا بې عدالتي دي چې دا همداسې پاتې شي. دا ستا دیني مسؤلیت ده، غیرت یې همدا ایجابوي، ایمان دې همدا ایجابوي چې دا مېرمنې په نکاح کوي، هم د مېرمنو مشکل او ستونزه حل کوي، طبیعي حاجتونه یې ترسره کوي، هم دغه د اولاد یتیمانو. الله تعالی چې د تعدد زوجات اجازه ورکړې ده، دې مصلحت ته په پام سره، دا فلسفه ده، د شهوت لپاره نه، د شوق لپاره نه، بلکې د یوې سترې او مهمې ستونزې د حلولو لپاره، د یو لوی اجتماعي معضلې او ستونزې د حلولو لپاره ده. دا بې عدالتي ده، دا ظلم دی، دا بې انصافي ده چې کونډې او یتیمان همداسې پاتې او هیڅ متولي و سرپرست ونه لري. د همدې لپاره صحابه به حتی د جنګ په میدان کې چې وبلیدل ګڼ شمېر شهیدان یې ورکړي دي، هماغه مهال به فیصله کوله چې دا د هر شهید د کونډې او د کورنۍ مسؤلیت به څوک په غاړه اخلي. همالته د جنګ په سنګر کې به یې کوله، د جنګ په میدان کې به دا فیصله کوله. اوس دې ته داسې فلسفه له خپله لورې ورکول چې دا ګواکې د پیغمبر اسلام د ډېر قوت او طاقت له کبله، یقینا چې دا ډېره کرکجنه خبره، نه د چا ایمان اجازه ورکوي او نه هم د چا عقل او درایت. تاسو ولیدئ چې پیغمبر اسلام تر 50 کلنۍ پورې یوې کونډې سره تېر کړی، او بیا ورپسې هم کونډه، او ټول یې هم له یوې پرته کونډې. انس رضی الله عنه له پیغمبر علیه السلام سره نږدې 58 کاله وروسته یو ځای شوی.
یعنی پیغمبر اسلام عمر تقریبا 58 کلنی ته رسېدلی و چې انس رضی الله عنه چې لا ځوانکی و ایمان یې راوړل پیغمبر اسلام سره یوځای شوی او ډېره موده یې چې ورسره تېره کړې نو 4 کاله شاوخوا. د جنسي قوت غلیان خو تر 40 کلنۍ یا زیات تر 50 کلنۍ پورې د هغه نه وروسته بیا دا غلیان راکمیږي او تر دې مودې پورې چې چا په یوې مېرمنې اکتفا کړې معنا یې دا ده چې که وروسته یې نکاح کړې نو د یو لوی مصلحت لپاره کړې د دې جنسي موخو لکه پیغمبر اسلام ته د ډېرې ښایسته مېرمنو پیغلو د نکاح کولو امکان هغه ولې فقط په یوې اکتفا کړې او ولې نورې ټولې مېرمنې کونډې وجه همدا ده چې قرآن د صریح څرګند هدایت او لارښوونې مطابق یې دا کار کړه. دا ټول حقایق او دلایل د دې خبرې شهادت ورکوي چې دا روایت جعلي موضوعي او کاملا بې بنسټه ده نه د منلو دی او نه د استناد وړ. څوک چې دا روایت مني نو هم به یې له خپل ګران او متقي پیغمبر علیه السلام سره جفا کړې وي او هم له خپل دین سره او هم له خپل عقل سره. لکه چې د عیسی علیه السلام تر ټولو ستر دشمنان هغه دي چې عیسی علیه السلام یې په داسې صفاتو وستایو چې الله تعالی نه و پرې ستایلی. له هغې یې خدای جوړ کړ، له هغې یې د خدای زوی جوړ کړ، له هغې یو له دریو خدایانو جوړ کړ. اصلي خدای یې وګاڼه چې له اسمانه راکوز شوی ده، ځمکې ته راغلی، د انسان په بڼه کې راغلی. مفسدو مسیحیانو حتی یوې بدلمنې مېرمنې په اړه ویلي چې بایبل کې قصه راغلی چې بدلمنه مېرمن، څرګنده بدلمنه مېرمن چې ګواکې د عیسی علیه السلام لیدو ته راغلی و او دا پښې یې په خپلو اوښکو ورته مینځلې او بیا په خپلو ویښتانو یې ورته وچولې او په عطرو باندې ورته عطر یې ورباندې تویول. د یوې بدلمنې مېرمن په ارتباط بایبل دا خبره کوي، د مسیحیانو مقدس کتاب کې دا راځي. مګر ممکنه ده چې یو پیغمبر بیا د عیسی علیه السلام په څېر پیغمبر به هغه د بدلمنې مېرمن په ارتباط دا داسې کړنه مني، اجازه به ورکوي چې پښې هغه ته منسوب شوې دا وینا چې ګواکې تاسو خو داسې یاستئ ولې دا مېرمن ګورئ له کومې شېبې چې دا راغلې ده دا د ما پښې بس پرله پسې کښلی په اوښکو یې لندې کړې، عطر یې ورباندې وکښل او په خپلو ویښتانو باندې زما پښې وچې کړې او تر پایه پورې دا د ګورئ چې زما پښې کښلی. متاسفانه زموږ په روایاتو کې هم دغسې مسایل راغلي دي. راګرځو د روایاتو په اړه قواعدو ته. دا د مخکني بحث دوام و چې یو برخه مو په مخکنیو درس کې وویله، اوس راځو همدې قواعدو ته. محدثین کله چې داسې حدیث بیانوي چې راوي له مرویانه اورېدلی وي نو د سمعتو، حدثني، حدثنا، اخبرني، اخبرنا، انبأنا او قال لي، قال لنا، داسې الفاظ کاروي چې مخامخ یې هغه څوک لیدلی چې له دې نه روایت اخیستلی بیا د خپل روایت په سر کې دا الفاظ راوړي. او که خپل مرویانه نه یې لیدلی او له هغه یې مخامخ نه وي اورېدلی د عن او قال اصطلاح راوړي. د حدیثو زده کوونکی د طالب الحدیث په نامه او استاد د محدث، شیخ، حجت، امام او حاکم په نامه یادوي. هر څومره چې د یو خاص روایت د راویانو نوم لنډ او د راویانو شمېر یې لږ وي، له اول یې اورېدلی، له دوهم، له درېیم، څلورم، داسې هر څومره چې دا نوم لړ د راویانو لنډ وي
نو په هغه کې د اشتباه او خطا امکان هم لږ ډېر روایت لاس په لاس شوی نه چې له اول راوي اورېدلی نو احتمال د خطا ډېره کم چې له دومره اورېدلی بیا تر دې لږ کم همداسې اما چې ډېرو راویانو ترمنځ لاس په لاس شوی نو بیا یې په هغه کې د خطا او د اشتباه امکان هم زیات ځینو محدثینو له داسې راویانو نه خپل روایت ترلاسه کړي دي چې مخامخ یې له صحابې اورېدلی امام ابو حنیفه هم یو همدغه جمله ده یا یې له تابعي اورېدلی یا له تبع تابعي اما ځینې داسې هم دي چې له شپږمې طبقې وه ډېر ښه روایت یې نو له پنځمې طبقې اورېدلی دغسې روایاتو کې حتما د خطا او د اشتباه احتمال امکان هم زیات هغه روایت زیات معتبر دي چې راویان یې کم یعنی پیغمبر علیه السلام ته له نږدې راویانو نه ترلاسه شوي له صحابې نه یا له تابعین همداسې په احادو کې هغه چې راوي یا یو وي یا دوه او یا څه زیات دې ته محدثینو د احاد نوم ورکړی ده په مخکني درس کې هم دا توضیح کړه په دغو روایاتو کې تر ټولو ضعیف هغه دی چې لومړی دوهم او دریم راوي یو وي په صحابو کې هم یوازې یو راوي ولري او په تابعینو او تبع تابعینو کې هم او دوی هم په خپل روایت کې له مروي عنه مخامخ نه وي اورېدلی او محدث د عن حدث قال او اخبره کلمې سره دغه روایت راوړی دا روایت په هغه صورت کې نسبتا تقویه کېږي چې راوي خپل مروي عنه خپلو سترګو مخامخ لیدلی او له هغې خبره اورېدلی هغه روایت د شک په سترګه کتل پکار دی چې د وړې غلطۍ او ګناه سزا دومره ستره شي چې تر کبیره ګناهونه هم زیاته تاسو به حتما دغسې روایات وګورئ چې ګناه ډېره وړه ده اما سزا یې دومره ستره ګڼل شوې ده چې تر لویو لویو کبیره ګناهونه هم سره همدا کافي ده چې دا روایت ضعیف دی چې وړې ګناه ته یې او لویه سزا لیکلې ډېر مثالونه دي تاسو روایت کې هم دا وګورئ دا هم د قرآن له اصولو سره مغایرت لري او هم د عدالت خلاف خبره ده د قرآن له مخې د سترې ګناه سزا ستره ده او د وړې سزا وړه محدثینو اکثرا د راویانو ثقوالي ته په پام سره دا پرېکړه کړې چې کوم روایت صحیح حسن یا ضعیف وګڼي اکثرا متاسفانه هم داسې شوي چې یوازې د راویانو حالت ته په پام سره پرېکړه کړې چې دا حدیث صحیح دی حسن دی که ضعیف که ټول راویان یې داسې موندلي چې هغه هم په حفظ کې هم په عدالت کې هم په پوه درایت کې د لوړې کچې وو د لوړې درجې وو نو هغه یې صحیح ګڼل او که په کوم روایت کې معمولي هغه یې تر دې لوړې کچې نه لږ راټیټ وو بیا هغه د حسن په نامه یاد کړی ده او چې کوم راوي داسې و چې یا ضبط یا حافظه یا درایت کمزوری او ضعیف و نو بیا د غیر روایت په ارتباط لیکلي چې دا ضعیف ده د راوي حالت ته په پام سره هر وخت د همدې راویانو یو نوملړ یو فهرست ځان ته جوړ کړی دا راویان ثقه دي او په ټولو شرایطو برابر دا راویان درجه لږ راټیټه ده او دا راویان ضعیف دي بیا چې هر روایت یې اورېدلی ده د نوملړ نه مخکې یې فیصله کړې صحیح حسن ضعیف خو کېدی شي د دغه محدث صحیح ته بل محدث ضعیف ووایي او ضعیف ته یې هم صحیح دا هم تاسو پر محدثینو کې وګورئ کتابونو کې یوه راوي ته ثقه ویل اما همدغه راوي ته یو بل چا ضعیف ویل دا ستونزه متاسفانه د محدثینو ترمنځ ده
دا هم کېدای شي چې په یوه کتاب کې مو له یوه راوي په یوې موضوع پورې اړوند داسې متعدد روایات تر سترګو شي چې په الفاظو کې نه یوازې توپیرونه وي بلکې جدي تعارض او تضاد. او تاسو ډېر روایات ولیدل په دې دریشتو درسونو کې چې د راویانو نوملړ له اول نه تر اخره پورې یو، صحابو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې، تر هغه نه وروسته ټول یو. اما تاسو ولیدئ چې په 14 روایتونو کې شپږ یو خبره کوي، 3 بله خبره کوي. یو شی نوملړ هم یو ده، راویان هم یو دي، اما روایات چې دوی ته منسوب شوي دي په هغو کې اختلاف څه؟ یوازې په الفاظو کې توپیر نه، الفاظو کې توپیر خو دومره زیات دی چې ډېر کم روایت به ومومئ چې د الفاظ یو شان دی. تعارض، تضاد، یو خبره یعنی یو څه او بل ته بل څه راغلی، دا مشکل به مو ګورئ. توپیر یعنی دا چې په یو روایت کې یو لفظ او په بل کې بل لفظ راغلی خو له مخکیني سره مترادف او هم معنا وي. د مثال په توګه د جلسه په ځای قعده، دا مترادف الفاظ، معنا یو ده. کېدای شي په یو روایت کې جلسه راغلی په بل کې قعده. تعارض یعنی دا چې په یوه کې یو څه او په بل کې بل څه ویل شوي. د مثال په توګه یو وایي ما واورېدل، بل وایي موږ واورېدل، ما او موږ، دا تعارض دی. یوازې اورېدلی که له نورو سره په ګډه اورېدلی. یو وایي موږ 10 کسانو، بل یې وایي موږ 50 کسانو. یو وایي سهار و، بل وایي غرمه وه. او تضاد یعنی دا چې په یوه کې د بل خلاف خبره راغلی. د مثال په توګه یو وایي له خوبه وروسته د لمانځه لپاره اودس وکړ، او بل یې وایي اودس یې ونه کړ. د خوبه وروسته اودس وکړ، دا یوه خبره، اودس یې ونه کړ بله خبره. دا تضاد دی، دا تناقض دی، یو بل ضد خبره ده. روایاتو کې به دا هم وګورئ، یعنې په روایاتو کې تاسو هم تضاد او تناقض لیدی شئ، هم تعارض او هم توپیر. یا مثلا یو وایي چې پښې یې ومینځلې او بل وایي پښې یې مسح کړې، دا د یو بل ضد خبره ده. یو وایي معراج په ویښه کې و او بل وایي په خوب کې و. تاسو ولیدل داسې روایت. یو وایي چې مړی ته څوک خبره نشي اورولی او بل وایي چې مړی حتی د خپلوانو د کپیو صفا موري. تاسو ولیدل په بخاري کې مو ولیدل، یو نه دوه نه، ډېر مثالونه په دې درویشتو درسي عناوینو کې تر سترګو شول. دا هغه اصول دي چې محدثینو د روایاتو د چڼلو او تنقیل په دوران کې مراعات کړي، او څوک چې د خپلې مدعا د اثبات لپاره په روایاتو استناد کوي باید دا اصول مراعات کړي. څوک چې په یو موضوع باندې بحث کوي او د بحث په دوران کې په روایاتو استناد کوي، هغه ته پکار دی چې دا اصول خپل مخ ته کښېږدي او د همدې له مخې باید قضاوت وکړي، په روایاتو باندې استناد وکړي. خو دې ته باید متوجه وو چې الله تعالی موږ پیدا کړي یو، زموږ د هدایت لپاره هم خپل لارښود کتاب را لېږلی، او هم داسې پیغمبر چې په خپل قول او عمل سره د الله تعالی کتاب موږ ته بیان او تفسیر کړي. یعنی د هدایت لپاره د فطري استعدادونو، عقل، فهم او حواسو ترڅنګ دا دوه پیرزوینې هم زموږ په برخه کړي، الهي کتاب او د پیغمبر سنت. لکه چې په دې روایت کې راغلی له مالک روایت دی چې دته دا خبره رسېدلې امام مالک ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په تاسو کې 2 امور پرېږدم، ترکت فیکم امرین، په تاسو کې 2 امور پرېږدم. دقیقه ترجمه یې دا چې په تاسو کې مې 2 امور پرېښي، قد ترکت فیکم یا ترکت فیکم، پرې مې ښودل. تر هغه چې پرې تمسک او عمل کوي نو هېڅکله به بېلارې نه شي، د الله کتاب او د نبي سنت.
د دې روایت لپاره په قرآن کې هم یو شاهد لرو او د دې آیت تفسیر یې ګڼلی شو چې الله تعالی فرمایي قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آل عمران 2 آیت. ورته ووایه د الله او د پیغمبر اطاعت وکړي، که یې مخ واړو نو الله له دغو کافرانو سره محبت نه کوي. یعنی چې چا د الله له اطاعت نه سرغړاوی وکړو، مخ یې واړو، او د پیغمبر له اطاعت کافر دی، او دا کافر سره الله تعالی هیڅکله محبت نه کوي. که هغه د دې دعوا هم کوي چې خدای په ما ګران ده او زه په خدای ګران یم، دروغ یې ویلي دی. الله تعالی داسې چا سره محبت نه کوي. د الله تعالی ولی یوازې هغه څوک کېدلی شي چې په عمل کې د پیغمبر اطاعت کوي، د الله تعالی اطاعت کوي. څوک چې مو داسې ولیدو چې په عمل کې د خدای د احکام او لارښوونو مطیع نه دی او د پیغمبر اطاعت نه کوي، قطعا دا باور باندې مه کوئ چې دا د خدای د دوستانو په لړ کې راتلی شي. دا آیت هم دې لپاره راغلی. تر دې نه مخکې آیت هم دا وایي او دا وروستی آیت هم داسې وایي. مخکنی آیت داسې وایي چې که تاسو داسې ګمان کوئ چې له خدای سره مینه لرئ، نو زما اطاعت وکړئ چې خدای باندې تاسو هم ګران شي. او بیا ورپسې دغه آیت راغلی قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. د پیغمبر اطاعت یعنی د هغه په سنت عمل کول، یعنی د الله ولی او دوست هغه دی چې په عمل کې د الله او د پیغمبر مطابقت کوي. د الله اطاعت یعنی پر قرآن عمل، او د پیغمبر اطاعت یعنی د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل، او هم دا دواړه د ایمان نښه او عدم د کفر نښه. قسم دا روایت له هغه سره توپیر لري چې په مخکني درس کې مو له نظره تیر شو، او وایي په تاسو کې هغه څه پرېږدم یا هغه څه مې په تاسو کې پرېښي چې که منګولې پرې ولګوئ نو هېڅکله به بېلارې نه شي، او هغه د الله تعالی کتاب دی. یعنی د هدایت لپاره یوازې د الله تعالی کتاب کافي ګڼل شوی. په هغه روایت کې مخکني درس کې مو وایو، او د قرآن یو آیات مو دغه په ترڅنګ راوړ چې د قرآن آیت هم دغه وایي چې په څه کې هم تاسو خپلو منځونو کې اختلاف وکړئ نو حکم یې د الله تعالی لوري ته، د بل څه یادونه نه ده کړې. هر څه کې چې تاسو اختلاف وکړئ نو حکم او پرېکړه به د خدای له کتاب اخلي. یعنی که په احادیثو کې هم تاسو خپلو منځونو کې اختلاف وکړ، داسې 2-3-4 روایات مخې ته راغله چې د دوی له منځ نه باید یو انتخاب کوي. څنګه به انتخاب وي؟ د الله تعالی کتاب ته راجع کوي، هغه دغه پرېکړه او حکم به آخري پرېکړه او حکم ګڼي. که د الله تعالی پر کتاب علاوه بل څه هم د هدایت لپاره ضروري وای، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حتما په دې مهمې او وروستۍ خطبې کې دغه یادونه کړې. پیغمبر علیه السلام آخري تر ټولو مهمه خطبه، آخري خطبه په آخري حج کې، په دې کې یوه مهمه مسله هم دا وه چې په تاسو کې هغه څه مې پرېښودل چې ورباندې تمسک وکړئ، اعتصام وکړئ، منګولې ورباندې ولګولې، هېڅکله به ګمراه نه شي، او هغه د الله تعالی کتاب. کله دې علاوه بل څه هم ضروري وای نو حتما به پیغمبر علیه السلام په هغه مهمه خطبې کې هغه هم یاد کړی چې د الله تعالی د کتاب تر څنګ باید بل څه یادونه وکړي. بل څه یادونه نه ده شوې. قرآن په نور آیتونو کې هم موږ ته همدا خبره کوي چې د الله تعالی کتاب په هر څه کې کفایت کوي، په هرې قضیې کې، په هرې موضوع کې، د ژوند په ټولو برخو کې، د زمانې په هر پړاو کې، د قرآن له نزوله بیا د قیامت تر ورځې پورې قرآن کافي دی. ستاسو لپاره د راشود په توګه کافي دی، ستاسو د اختلافاتو د حل لپاره د آخري مرجع په توګه کافي دی. ګڼ شمېر آیتونو کې همدا راغلي. یو یې دا دی وکفا بربک هادیا و نصیرا، ستا رب د هادي او نصیر په توګه کافي دی،
ستا رب کافي دی، ستا د هدایت لپاره چې کوم کتاب را لېږلی دا د هدایت په توګه کفایت کوي. وکفا بربک هادیا و نصیرا. د دې آیات کې ګوره خلاصه شوی ده، منحصر شوی دی هدایت په دې کې چې بس ستا د رب هدایت کافي دی. الله تعالی ستا لپاره د هادي او لارښود په توګه کافي دی. د الله تعالی کتاب لارښود کتاب ستا لپاره د لارښود او هدایت په توګه کفایت کوي. دا د فرقان یو 13 آیات. همداراز د عنکبوت سوره کې یو 50 آیات وایي اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ان فی ذلک لرحمة و ذکرى لقوم یؤمنون. آیا دا ورته کفایت نه کوي چې پر تا مو دا کتاب نازل کړی چې پرې لوستل کېږي؟ همدغه کتاب چې په تا نازل شوی دی او ته یې په دې مخاطبینو باندې تلاوت کوي، همدا ورته کافي نه دی؟ یعنی چې کافي دی. تعجب هغو لپاره پکار دی چې دا کافي نه ګڼي، مګر دا د دوی لپاره کفایت نه کوي. همدغه کتاب چې په تا باندې نازل شوی دی په دوی باندې لوستل کېږي دا کفایت نه کوي، یعنی چې دا کتاب کافي دی. یقینا چې په دې کې نه یوازې کافي لارښوونې شوي دي بلکې په دې کې رحمت دی او پند او ذکر دی د هغو لپاره چې ایمان راوړي. په چا کې چې د ایمان ظرفیت وي، د ایمان وړتیا وي، د ایمان راوړلو امکان وي، دغه لپاره دا قرآن کافي دی. بلې معجزې ته ضرورت نشته، بل دلیل ته ضرورت نشته. د قرآن دا وینا همداسې ده. دې ته ورته ګڼ شمېر نور آیتونه همدغه خبر کوي. او د پیغمبر علیه السلام په هغه وینا کې هم چې حجة الوداع کې کړې ده همدا مطلب ته اشاره ده. اوس نو دا داسې یو روایت هم چې راغلی چې ګواکې تاسو کې هغه څه پرېږدم چې ورباندې تمسک وکړئ، هېڅکله به بېلارې نه شئ. د الله کتاب او زما سنت دا دواړه به څنګه سره تلفیق کوو؟ آیات او د پیغمبر اسلام هغه آخري مهم خطبې کې چې هغه کوم څه ویلي دي هغه او دا به څنګه تلفیق کوو؟ هلته منحصر کړی په کتاب کې او دلته د سنت ذکر هم شوی. دا دواړه تلفیق څنګه دی؟ تلفیق دا دی چې آسان حدیث ده، د قرآن ضمیمه، د قرآن شرح، د قرآن تفسیر او هغه له قرآن مستقل نه دی. پیغمبر علیه السلام قرآن نازل شوی او هغه چې څه ویلي دي هم د قرآن شرح ده، د قرآن تفسیر ده. تلفیق هم دغه قرآن د الله تعالی کتاب، د پیغمبر علیه السلام احادیث هم احتوا کوي. احادیث کې به داسې څه ونه مومئ چې په قرآن کې نه وي. پیغمبر علیه السلام په ټولو ویناو باندې احتوا کړی. دا ځکه چې د پیغمبر علیه السلام احادیث په حقیقت کې د قرآن شرح او تفسیر دی، یعنی چې اصل هماغه د حجة الوداع روایت دی. د الله کتاب کافي دی او په سنت عمل هم په حقیقت کې پر قرآن عمل دی. باید دې ته متوجه یو چې پیغمبر علیه السلام به مؤمنانو ته دا لارښوونه د خپل رسالت په پای کې او هغه مهال کړې وي چې نور له نړۍ د رخصتېدو په حال کې. ځکه د قد ترکت فیکم په یقیني توګه مې په تاسو کې پرېښودل الفاظ راغلي دي. دا الفاظ یوازې په همداسې آخر وخت کې ویل کېږي. که یو څوک د خپلو ورثو په ارتباط هم کومه سپارښتنه کوي، د خپل میراث په ارتباط هم خپله سپارښتنه کوي، نو د خپل عمر په آخري شپو ورځو کې کوي چې پوه شي دا د سبا بله ورځ مرم، بیا خپل هغه م راغونډ کړي ورثه او دا د میراث د ویش په ارتباط هم خپله سپارښتنې ورته وکړي، داسې داسې تصرف وکړي. که چاته وصیت کوي یا د وصیت خبره هم کوي، توصیې خبره هم کوي، نو پیغمبر علیه السلام باید دا خبره داسې مال کړي چې نور نو د دې دنیا تلونکی ده، د خپل رب په لوري هماغه مال وکړي او همداسې وشو.
پیغمبر اسلام په حجۃ الوداع کې آخري مهمه خطبه کې دا خبر وکړه. دا ورستۍ خطبه، دا ورستۍ سپارښتنه او د دې معنا دا ده چې که په دې اړه هر روایت راغلی وي په همدې موضوع په ارتباط پیغمبر علیه السلام د تلو په وخت کې یو سپارښتنه خپل امت ته کړې ده، نو دا باید همدغه مهال شوي. یعنی ټول هغه روایات چې په دې ارتباط راغلي دي اصلا منشأ همدا حجۃ الوداع خطبه ده. تر دې مخکې دا خبره څوک کوي نه، پرې شو، یعنی چې کار مکمل شوی دی، د الله تعالی له لوري نازل شوی کتاب بشپړ شوی دی. پیغمبر علیه السلام هم چې په دې موده کې څه کړي دا بشپړ شوی دی، ماموریت نور پای ته رسېدلی دی. رخصت کیږي لکه څوک چې له خپلو مامورینو نه له دفتر نه رخصت کیږي چې بس ما دا کار پرېښود، تاسو ته مې دغه پرېښودل، دا ضوابط دي، دا امکانات دي، دا دفتر دی، دا اصول دي، دا ضوابط و قواعد دي، همدغسې مهال دا خبر کوي. نو پیغمبر علیه السلام به هم دا وینا او لارښوونه په همدغسې وخت کړي. یعنې د دغو روایاتو محل او وخت فقط همدا ده، یعنې چې په دې ارتباط کوم روایات هم راغلي منشأ یوه ده. که توپیري چې شته، اوس ولې د ټولو روایاتو نه یو غوره کوو، موضوع یوه ده، محل یو دی، وخت یو دی، روایات متعدد دي، څه به کوو؟ مګر له دې پرته بله چاره لرو چې له ټولو نه به یو غوره کوو او تر ټولو ښه تر ټولو احسه هماغه چې په قرآن کې ورته شاهد هم لرو. معنا یې دا ده چې په دې ټولو روایاتو کې چې راغلي تر ټولو احسه فقط هماغه ده چې د حجۃ الوداع په مهمې وروستۍ خطبې کې راغلی او ټولو مهمو کتابونو هم راخیسته او په همدغه الفاظو راغلی. پیغمبر اسلام فرمایلی دی چې په تاسو کې مې پرېښود داسې څه که ورباندې تمسک وکړئ هېڅکله به بېلارې نه شئ او هغه د الله تعالی کتاب، بل څه د الله تعالی کتاب په څنګ کې نه دی کړی. په نورو روایاتو کې راغلي، معنا یې دا ده چې هغه روایات معتبر نه دي. معتبر د منلو وړ صحیح روایت همدغه ده، ځکه قرآن کې موږ عین خبره ګورو، په مخکني درس کې مو دا بیان کړ، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. په څه کې هم چې تاسو خپل منځونو کې اختلاف وکړئ، په هر څه کې من شيء، هر څه کې چې تاسو اختلاف وکړئ، حکم یې د الله تعالی کتاب ته ستنیږي. یو شمېر کتابونو داسې روایات هم راوړي چې په هغوی کې د سنت په ځای د اهل بیت او عطرت یادونه شوې ده. ډېر به مو اورېدلي تاسو هم، ما هم له لومړۍ ورځې چې دا لاره م غوره کړې ده بیا تر دا ننه پورې ډېر اورېدلي، په کتابونو کې مو هم لوستلي دي، احادیثو کتابونو کې هم، د منبر په سر مو د خطیب نه هم دا اورېدلي دي، د بحث مناقشې په دوران کې مو هم اورېدلي چې ګواکې پیغمبر اسلام دا هم فرمایلی دي چې په تاسو کې مې دوه شیان پرېښي دي، د الله کتاب او زما عطرت، زما اهل بیت. ګمان کوم په دې جلسې کې به یو داسې چې دا یې نه یې اورېدلی. راشئ وګورئ چې دا روایت څومره اعتبار لري، د قرآن په رڼا کې وګورو او د صحیح روایاتو احادیثو په رڼا کې وګورو. محققین دا روایات د اسنادو له پلوه ضعیف ګڼي، یا وایي چې دا اصلا د درایت له مخې هم داسې دي چې د مللو نه دي. پیغمبر علیه السلام هدف دا نه و چې د عطرت یا د اهل بیت یادونه یې کړې ده چې ګواکې د دوی مقام و منزلت دومره دی لکه د الله تعالی کتاب او په دوی باندې به تمسک کوئ. هدف یې دا نه و، بلکې ویل چې زما له تلو وروسته زما د اهل بیت په ارتباط اعتنا وکړئ، ګورئ چې درنه ونه ځورېږي. ځکه ډېر ځله همداسې شوي دي چې مشر تللی ده نو بیا د اهل بیت سره یې ډېر بد سلوک شوی، وژل شوي دي، رټل شوي دي، هر څه یې ترې ضبط شوي دي. مبادا چې زما له عطرت او اهل بیت سره همداسې معامله وکړي.
نه دا چې ګواکې خلکو ته ویلي چې زما د اهل بیت متابعت به کوئ، همدغسې لکه چې د الله تعالی د کتاب متابعت کوئ. دا روایت نه یوازې د اسنادو له پلوه ضعیف دي او محققینو ضعیف ګڼلي، بلکې د متن له پلوه داسې دي چې قطعا د منلو وړ نه دي. دا ځکه چې په قرآن کې هیڅ شاهد ورته نه مومو، په ټول قرآن کې نه صراحتاً نه اشارتاً دغسې یو آیت مومو چې دا ترې ثابته شي چې پیغمبر علیه السلام د اهل بیت متابعت او اطاعت کول هم دومره مهمه او ضروري دي لکه د الله تعالی د کتاب. قطعا په ټول قرآن کې دا الفاظ نشته، په زور هم څوک دا نشي ترې راایستلی، نه صراحتاً داسې وینا شوې ده نه اشارتاً. وخت نه لرو کنی په یو آیت باندې چې ځینو متاسفانه په غلطه توګه استناد کړی ده، په هغه به هم بحث کړی، اوس ترې تېرېږو په مناسب وخت کې په هغه باندې بحث وکړو. خو حقیقت دا دی چې په ټول قرآن کې له اول تر آخره نه صراحتاً داسې څه مومو چې دا خبره ترې معلومه شي او نه هم اشارتاً. دا روایات د پیغمبر اسلام له هغه حدیث سره مغایرت او تعارض لري چې په همدې اړه د حجة الوداع په تاریخي خطبه کې راغلی. هلته یوازې د الله تعالی پر کتاب د اعتصام یادونه شوه او فقط همدا له ضلالت د نجات وسیله ګڼل شوه. د هر انسان په اولاد کې هم صالح او هم طالح بندوي، هم صالح وي هم ناصالح. د هیڅ چا اولاده له سر تر پایه پورې صالح نه، د پیغمبرانو د اولاد په شمول د نوح علیه السلام زوی او میرمن، د لوط علیه السلام میرمن او زمانه، موږ ټول د آدم علیه السلام اولاده یو، پیغمبرانو په شمول. د انسان له پیدایش نه بیا د قیامت تر ورځې پورې ټول انسانان د آدم علیه السلام چې پیغمبر و، لومړنی پیغمبر، د ټولو انسانانو جد، د ټولو پیغمبرانو نیکه. دغه په اولاده کې هم موسی علیه السلام شته او هم فرعون. دغه په اولاده کې محمد علیه السلام هم او ابو جهل، نمرود هم او ابراهیم علیه السلام هم. څنګه ممکن ده چې پیغمبر علیه السلام به د خپل اهل بیت په ارتباط داسې خبره کړې وي چې د هغوی مطابقت د الله تعالی د کتاب په څنګ کې یاد کړي او هغه هم بلا استثناء او تر قیامت پورې ټول اولاد؟ مګر ممکن ده چې پیغمبر علیه السلام په څېر شخصیت به داسې خبره کوي؟ قرآن یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې د اهل بیت په نامه یادې کړي. دې ته ښه متوجه اوسئ. په قرآن کې دا د اهل البیت لقب اصطلاح لفظ اصل کې کارول شوی دی د کور د میرمنو لپاره، لکه موږ چې په پښتو کې کورواله ورته وایو میرمنې ته، یعنې ګواکې د کور خاونده دا ده. قرآن هم دغه اصطلاح کار شو، د اهل البیت اصلا راغلی د میرمنو لپاره. د کورنۍ نور غړي نه اتوا کوي، کورنۍ نور غړي د اهل بیت په نامه نه یادوي، فقط میرمن. د پیغمبر علیه السلام د میرمنو په ارتباط هم عین خبر کوي. فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى واقمن الصلاة واتینا الزکاة واطعنا الله ورسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. په خپلو کورونو کې تم شئ ای د پیغمبر میرمنو. مخکې څو آیاتونو کې راغلي د پیغمبر علیه السلام د میرمنو په ارتباط مطالب راغلي په مخکنیو آیاتونو کې، اما په دې آیات کې د پیغمبر علیه السلام دا میرمنې د اهل البیت په نامه یاد شي. وقرن فی بیوتکن، په خپلو کورونو کې تم شئ او د مخکني جاهلیت د دور څرګندېدو په څېر مه څرګندېږئ. لمونځ اقامه کړئ، زکات ورکړئ او د الله او دغه د رسول اطاعت وکړئ. الله خو یوازې دا غواړي چې له تاسو ای اهل البیت، یعنی ای د پیغمبر علیه السلام میرمنو، ای اهل البیت یادونه شوه، یعنی د پیغمبر علیه السلام میرمنې د اهل البیت په نامه یاد کړي. پیغمبر علیه السلام په دې کې شامل نه ده،
یوازې مېرمنې دي. لیطهر عنکم الرجس اهل البیت ترسو لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، چې له تاسو دا رجس او پلیدي او ناپاکي لرې کړي، له دې مو لرې وساتي او په ښه پاکولو سره مو پاک کړي. پیغمبر علیه السلام مېرمنې د اهل البیت په نامه یاد شي، یعنی چې د پیغمبر علیه السلام په اهل بیت کې یوازې دغه مېرمنې شاملې دي، بس نه یې لمسي، نه یې زومان، نه یې د تره زامن، هېڅوک شامل نه دي. یوازې دا اصطلاح د پیغمبر علیه السلام د مېرمنو لپاره کارول شوې او همدغه اصطلاح د ابراهیم علیه السلام د مېرمنې لپاره هم کارول شوې. د ابراهیم علیه السلام د مېرمنې په ارتباط راځي قالو اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فرشتو ویل د الله له کاره تعجب کوئ، د الله رحمتونه او برکتونه دي په تاسو ای اهل البیت. د ابراهیم علیه السلام مېرمنې ته وایي، په همدې باندې تاسو له دې نه تعجب کوئ چې الله تعالی تاسو ته د زوی وعده درکړې ده، د اسحاق علیه السلام او هغه نه وروسته د یعقوب علیه السلام. همدې ته په حیرت کې یاستئ، تعجب کې یاستئ. قسمات من اورېدلی دی چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته فرشتې ولېږلې. دا فرشتې اصلا د لوط علیه السلام د دعا په ځواب کې لېږل شوي. ابراهیم علیه السلام ته راغلی د زلمیو په څېر، هغه د مېلمنو ګمان ورباندې وکړ، لاړ کور ته سخوندری لاړ ورې ته یې کړ، د هغوی مخې ته کښېښود. ابراهیم خلیل الله نه پوهېدو چې دا فرشتې دي، د ځوانکیو ګمان یې ورباندې کړی، سخوندر یې ورته ورید کړی ده، مخې ته یې شه او چې ګوري د هغوی لاس نه ور اوږدېږي، مشوش شوی دی چې دا لکه چې کوم بد نیت لري، ځکه زما په دسترخوان مړۍ نه خوري. ویره یې پیدا شوې. او بیا دا مېرمنې شاید د دې صحنې ده، خو چې کله د فرشتو له لوري ورته ویل شوي دي چې تا ته د زوی زیری درکوو، د اسحاق علیه السلام او له هغه وروسته د یعقوب، نو مېرمنې تندی په څپېړه والی دی چې زه اولاد، زه له دې پړاوه تېره شوې یم چې اولاد ولرم، او مېړه مې هم شیخ سپین ږیری، موږ به څنګه اولاد ولرو. دلته فرشتو هغه ته د اهل بیت خطاب وکړ، ابراهیم علیه السلام مېرمنې د اهل البیت په نامه یاده کړه. له دې آیتونو په څرګنده توګه معلومیږي چې له اهل البیت فقط مېرمنې مراد دي، نه د کورنۍ نور غړي. که څوک د مخکني اصل خلاف او مېرمنو سربیره نور اولاد هم په اهل بیت کې په زور شاملوي، نو موږ ته دې هغوی ووایي. نن به پیغمبر علیه السلام په اهل بیت او عطرت کې چا ته مراجعه کوو؟ نن 1450 کاله تېر شوي. د پیغمبر علیه السلام هغه عطرت او اهل بیت څوک دی، کوم شخص دی چې موږ به ورته مراجعه کوو، او مراجعه هم دغسې د قضایاو په ارتباط به نظر، رای او فتوا دومره مهمه ګڼو لکه د الله تعالی کتاب. څوک شته په دې ټول نړۍ کې؟ څوک به د پیغمبر علیه السلام د ځایناستي په توګه منو؟ کوم مشخص ځایناستی په ټول امت کې شته د پیغمبر علیه السلام په کورنۍ کې چې نن موږ هغه ته مراجعه وکړو د مفتي، امام او د زعیم په توګه؟ هلې تشیع چې د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ د هغې برخې په اړه چې د علي او فاطمې رضی الله عنهما نارینه اولاد همدا عقیده لري، هغوی هم مجبور شوي د دوی اولاد په 12 نسل کې په داسې چا پای ته ورسوي چې اوس له سترګو غایب دی. د اهل تشیع رایه همدا ده چې امامت منسوسي ده او دین پاته شوی ده د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ غړو ته. د کورنۍ په غړو کې هم یوازې د علي او د فاطمې رضی الله عنها اولاد له یو بل ته به انتقالیږي.
چې خبره دی هغه د اولاد زیات شول، شمیر زیات شو، مجبور شول چې په 12 ختم کړي. ځکه له دې نه وروسته ګرانه ورته چې څوک به امام یا ځای ناستی وي. هغه اوس غایب دی، د هغه نوم هم دی امام زمان. په 15 کلنۍ کې غایب شوی او اوس پورته اسمانونو کې دی، د الله او د بندگانو ترمنځ وسیله، د ټولو بندگانو نه، فقط د شیعو ترمنځ، د الله تعالی او د شیعو ترمنځ وسیله ده. مجبور شو، له دې نه پرته بله چاره نه وه، باید په سلسله کې متوقف کړي. نن هغوی هم داسې یو امام نه لري چې پیغمبر علیه السلام ځایناستی وګڼي. حال دا چې هغوی په دې باور لري، اعتقاد یې هم دا د مذهب بنسټ هم دا، ولې مشکل ده. موږ ته به څوک امام دی؟ پیغمبر علیه السلام له اولادین. آیا عقل او ایمان دا خبره مني چې پیغمبر علیه السلام به خپل اهل بیت هغه هم تر قیامت پورې د الله تعالی له کتاب سره برابر او یو شان ګڼلی؟ آیتونه کې داسې الفاظ راغلي چې تعجب وکړي چې څنګه دا الفاظ کیدای شي د اهل بیت لپاره وکارول شي او هغوی د الله تعالی له کتاب سره برابر وګڼل شي. او حتی داسې الفاظ راغلي چې معلومه نه ده کوم یو تر بل ستر دی، دواړه ستر، خو معلومه نه ده چې په دې دواړو کې کوم یو تر بل ستر ده. په همدې صیغه راغلی. په دغو ضعیفو روایاتو کې کله دا الفاظ راغلي: ترکت فیکم الثقلین، درانه شیان، دوه درانه شیان مې په تاسو کې پرېښي. کله راغلي ترکت فیکم الخلیفتین، د ځایناستې مې په تاسو کې پرېښي دي، د الله کتاب او د پیغمبر اسلام اهل بیت. ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین، کامل ځایناستې مې په تاسو کې پرېښي دي. کله امرین راغلي او کله شیئان راغلي، یو موضوع ده په یو ارتباط راغلي، اما دا ټول الفاظ کې کارول شي. پوښتنه کوو چې د پیغمبر علیه السلام د وینا اصلي الفاظ کوم دي؟ موږ ته وایو کوم یې؟ دغه الفاظ خپله ښیي چې دا روایات اعتبار نه لري. دا هم ښیي چې په دې روایاتو کې کافي اضطرابات شته. څوک شته چې ووایي د پیغمبر علیه السلام د وینا اصلي الفاظ کوم دي؟ الثقلین، الخلیفتین کاملتین، امرین، شیئین. پیغمبر علیه السلام په خپل کلام کې کوم الفاظ کارول؟ دغو دلایلو ته په پام سره په بشپړ یقین سره ویلی شو چې په دغو متعارضو روایاتو کې صحیح فقط همغه د حجة الوداع روایت دی، او هغه چې د سنت یادونه پکې شوي د همدې روایت برخه او شرحه ده، او نور روایات قطعا د منلو نه ده. طبیعي ده چې د یوې موضوع اړوند متعارضو روایاتو کې فقط یو غوره کړو، ټول هممهاله د یوې موضوع په ارتباط سره توپیرونه او تعارضات نشو قبلوی. دقیقه رای دا ده چې فقط پیغمبر علیه السلام هغه روایت صحیح ده له نورو نه غوره چې حجة الوداع کې راغلی او قرآن کې هم واضح څرګند شاهد هم ورته مومو. د روایاتو په ارتباط به انشاءالله بحث کوو په راتلونکي درسي حلقې کې.